نیکسټ پسې کنټینیو کوو او دلته کې ما چې څنګه ویلو آیکانز دي آیکانز لګاو دا آیکانز دپاره به مختلف لایبریریز دي تاسو سرچ هم کوئ په ګوګل کې که نه نو هم به درته میلاو شي ویب آیکان لایبریریز نو مختلف بلاګس کې یا به تاسو ډایرکټ میلاو شي لکه دا اوس ټاپ 10 سایټس لایبریریز نو دا د آیکون فایندر شو فلیټ آیکان شو ناون آیکان شو دا مختلف آیکانز دي فونټ آسم شو مونږ چې بدل کې کم یوز کوو فونټ آسم به یوز کوو ما به دې کې فونټ آسم یوز کړی تاسو نور هم یوز کولی شئ خو فونټ آسم به زه اوس یوز کړم فونټ آسم چې تاسو سرچ کوئ نو ویب سایټ پې درته دا کولاو شي fontasm.com چې دې ویب سایټ ته لاړ شئ آیکانز د یوز کولو دپاره ستاسو دپاره د اکاونټ ضرورت وي چې اکاونټ جوړ کړئ نو اکاونټ دپاره تاسو په خپل صحیح ایکچوال ایمیل دی په هغې باندې هم جوړولی شئ زه به اوس په یو ټمپرري ایمیل باندې جوړ کړم دلته اکاونټ ټیک دا یو ایمیل ما کاپي کو په دې باندې به زه اکاونټ جوړ کړم ته کې چې ساین ان به کوئ آپشن به ووهئ دلته کې به آپشن وي کریټ ان اکاونټ خپل ایمیل به سبمیټ کړئ او سینډ کټ کوډ چې دا ووهئ تاسو ته به راشي کنفرمیشن ایمیل کنفرمیشن ایمیل به ورته راشي او د دې ځای نه به تاسو خپل ایمیل کنفرم کړئ کلیک ټو کنفرم یور ایمیل ایمیل کنفرم شو تاسو به له څه پاسورډ ورکړئ اکاؤنٹ له پاسورډ ورکړو name of the data can insert کوئی ټیک ده کنه no things and let's skip this step now چې تاسو تبا دغه کولاو شي مین پیج تاسو او تاسو اکاؤنٹ اوس لاګ ان شوي دلته کې تاسو ته ښایي how to use this code نو سمپلی درته لیکلي دي چې دا کوډ کاپي کړئ او دا په خپل دغه کې ولګوئ کم پیج چې دی کوم ځای کې یوز کول غواړئ هلته ولګوئ نو تاسو به یوز کولی شئ نو که زه دا کاپي کټ کوډ ووهم نو دا لاین د دې ځای نه کاپي شي دا زه سلیکټ کړم او کاپي کړم ټیک شوه او دا زه پیسټ کړم دلته کې په خپل انډیکس فایل په سټارټ کې ټیک دلته به ما پیسټ کو په هیډ کې به پیسټ کړئ چې پیسټ یې کو بیا به لیکي فونټ آسم ته چې راشئ دا د مختلف لایبریریز دي دلته کې دا آیکانز سره آیکانز باندې چې کلیک کړئ د دې لینک ته fontasm.com/icons نو ټول آیکانز به تاسو ته کولاو شي د لوډ کېږي د دې مختلف آیکانز دا کوم چې پیکه غونډه کې شو کېږي دا دلته کې ورته دا لیبل هم ښایي پرو مطلب چې دا پرو آیکانز دي او دا فری نه یوز کېږي دې لپاره بیا تاسو پیمنټ کوئ او اخلئ به دا به بی کول غواړي لایسنس خو که تاسو فری یوز کوئ نو دا فری آیکنز پکې هم شته دا کوم چې ښکاري دا ټول فری دي دلته کې چې فری باندې کلیک کوئ دلته کې فلټرز دي دا مختلف نو تاسو ته به فری آیکنز صرف راوالي صرف په تاسو هغه آیکنز شو کوي کوم چې فری دي بیا تاسو کوم آیکان سرچ کوئ هغه دلته سرچ کولی شئ فرض که زه سرچ کوم چې د موبایل آیکان چې ما موبایل ورکول دي کې ما ته مختلف آیکانز د موبایل سره ریلیټډ راغوستو فرض که دا آیکان زه یوز کوم نو چې په دې باندې ما کلیک کړم لږ ساعت کې به دا وینډو لوډ شي آیکان کولاو شو دا کم کوډ چې ما دلته راکړی کاپي HTML چې په دې باندې زه کلیک کړم دا کاپیډ شو د دې ځای نه کاپي شو په دې پیج کې ما په هیډ کې دغه پیسټ کو د آیکان لینک اوس دغه کوډ سیم زه په کوم ځای کې یوز کول غواړم سمپلی کاپي شوی دی پیسټ کړم دا لاین دا ټیک چې زه پیسټ کړم نو ما ته به دلته کې آیکان وښایي چې آیکان پیسټ شو اوس که زه پیج ته راړ شم په دې پیج کې ما پیسټ کړی دا دی نو دغه د موبایل آیکانز دلته کې شو شو سیم زه د بل څه شیز آیکان راواخلم بیک به شم واپس دلته کې د موبایل په ځای باندې فرض که زه سرچ کړم میل یا انولپ دا د مختلف
انولپ زه فرض که شو کول غواړم دا یو انولپ زه شو کوم چې په دې باندې زه کلیک کړم دی به ماته دلته کې لوډ شي او په دې باندې زه کلیک کړم نو دا کاپي شو د دې ځای نه بیا زه دا کوم ځای یوز کول غواړم هلته کې به یې پیسټ کړم هغه انولپ هم دلته راغی دې کې چې دا منځ کې ټیک دی په دې کې بس لیکئ نه ټیکسټ چې په دې کې ټیکسټ مه لیکئ اوس په دې سره دا آیکن کې دننه شو ټیک شو ټیکسټ لکه دلته کې اول د بیفور کم ټیک چې دی هغه شو کو بیا به ټیکسټ شو کو خو لکه ښه پریکټس نه چې تاسو یې سره دلته کې څه ولیکئ دا به دغه شان امټي پرېږدئ دا شو آیکنز بیا آیکنز کې مختلف تاسو دلته کې فونټ آسم ته راشئ ډاکس کم ډاکومنټیشن د دې وګورئ دلته کې دا دی بیسیک یوز تاسو دلته ښایي په ډاکومنټیشن کې دا یو آن دی ویب چې کوم دی دا یو به سلیکټ کړئ ځکه چې موږ ویب سایټ جوړو په ویب کې به یوز کوم دلته کې بیا مختلف د دې سټایلز دي سالډ آیکن دپاره به اف ای اس یوز کې د ریګولر آیکن دپاره اف ای آر دا دی اف ای اس اف ای آر لایټ آیکن دپاره اف ای ایل او دا کوم دی نشم پروناونس کولی پته دا څه ټکي دی خو دا پرو ورژن دی صرف فری پکې دا سالډ دی او دا اف ای بی کم برانډز چې دی دا دوه ټایپس یوز کوو نو زیاتره چې موږ یوز کوو اف ای اس یوز کوو سالډ بیا دلته کې د آیکانز کم دغه چې دی آیکانز ویټ دلته کې پکې آپشنز دي دلته کې دلته سټایلینګ لکه آیکان سایزینګ بیا سټایلینګ چې وګورئ مختلف کلاسز چې بیا تاسو په اپلای کوئ نو هغه به د دې ځای نه کېږي لکه یو آیکان تاسو غټول غواړئ نو اف ای اس بیا اف ای کیمرا دا خو دغه سټایل شو دا اف ای ایکس اس مطلب ایکسټرا سمال اف ای اس ام سمال اف ای ال جی دی به لارج آیکان شو کوي 2x سایز 3x سایز 5x سایز څونه سایز د هغې سیوا کول غواړئ فرض که دا انویلپ آیکان دی د دې سایز زه سیوا کول غواړم تاسو دا په آی ټیک چې دا په ایچ ټي ایم ایل کې هم لکه ټارګټ کولی شئ او د دې فونټ سایز سیوا کول غواړئ کولی شئ او دلته کې په دغه باندې هم سیوا کولی شئ لکه زه ولیکم اف ای ایکس یا اف ای 4 ټینګ زه پکې غلطي کوم x مرسل اف ای 4x د دې سایز چې دی هغه 4 ټایمز سیوا شو د دې موبایل آیکن سایز دی زه 5x پورې د دې دغه دی 5x زه ورکړم د دې آیکن 5 ټایم سیوا شو که زه فرض کړه 10x ورکړم دونه سیوا شو د دې سایز ټیک ده سمال کول غواړم اس ام چې ورسره ولیکم سمال شو د دې بند نه دغه شان به کې مختلف پراپرټیز تاسو لکه کتلی شئ لکه آیکانز ان ا لیست فکسډ ویت آیکن چې فکسډ ویت وي په لیست کې وي روټیشن انیمیشن بارډر مختلف دا سټایلینګ ولا تاسو بیا کتلی شئ او اپلای کولی شئ پې ټیک ده ما د دې سره دلته کې دا لینک ایډ کو دلته کې مطلب دی مې ورسره د لینک و د سی ډي ان نو که زه فرض کا جاوا سکرپټ په ترو باندې دا لینک د دې سره ایډ شو او دا لینک چې دی دا اوس ایکسټرنل لینک دی د بل ویب سایټ دی نو که دا زه کولاو کړم دلته کې د دې دا کوډ دی ټیک شو دا لینک اوس پروت دی آنلاین په ریموټ سرور مسله به دا وي که زه فرض کا وای فای بند دی ما سره انټرنیټ کار نه کوي ټیک شوه نو دی چې دی دی به دلته کې آیکانز نه شو کوي چې کله انټرنیټ نه دی به آیکانز نه شو کوي نو مطلب دې لپاره بیا د انټرنیټ ضرورت وي نو چې زه هم دا زه لوکلی ایډ کړم لوکلی فایده دا چې دی به اوس کنیکټ شو اوس آیکان رالو لوکلی دا دی چې انټرنیټ ایشو به نه زه دی هر ټایم یوز کولی شم نو دا به زه کنیکټ کړم لوکلی دا سکرپټ به زه د دې ځای نه ریموو کړم او دا به اوس ایډ کړو لوکلی ایډ کول لپاره چې تاسو خپل پیج ته راشئ دلته کې دا کوم هوم پیج چې به تاسو ته کولاو شي دلته کې په دې کې آپشن به وي ډاونلوډ
start اوکې start ته چې راشئ I think دلته کې دی ډاونلوډ کوم اپشن چې دی په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ دا یو به ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ فونټ آسم فری فار دی ویب دا که ویب پیکیج چې دی دا به ډاونلوډ کړئ موږ ویب سایټ جوړو نو ویب پیکیج به موږ یوز کوو دی به ډاونلوډ کړئ 5 MB دی دونه نه دی دی کله ډاونلوډ شي دا دی ډاونلوډ شو ټیک دا به سمپلی ایکسټریکټ کړئ زیپ فایل دی دا نو دا به ایکسټریکټ کړئ دا فولډر راغی دا فولډر به زه رینیم کم دا نیم هم صحیح دی او زه به لږ آسان ورکم فونټ آسم به صرف کم چې بیا په دغه کې اساني دا فونټ آسم فولډر به زه دې ځای نه کټ یا کاپي کم دې ځای نه به یې کاپي کم او زما کم پروجیکټ کوم ځای پروت دی دې سولفیټ فولډر کې پروت دی او په دې کې ایسټس پروت دی په ایسټس کې به بیا په CSS فولډر کې هر ځای پیسټ کولی شم خو ما چې کم کړی دی په تیر پروجیکټ کې هم که زه تاسو ته دلته وښیم ایسټس فولډر کې بیا په CSS کې ما فونټ آسم ایډ کړی دی نو سیم به دلته کې په ایسټس فولډر کې په CSS کې به زه دا فولډر ایډ کړم دې فولډر ما ایډ کړم که زه دا فولډر کولاو کړم نو دې کې مختلف فایلز دي په دې کې د CSS فولډر انټرنل یو بل فولډر دی او بیا په دې CSS فولډر کې دا all.css فایل دی چې دا یو all.css فایل زه لینک کړم نو مطلب دی به د دې ټول فونټ آسم سره کنیکټ شي او دا به کار شروع کړي اوس که زه وګورم ما د هغه ځای نه لینک ریموف کړی دلته کې هغه آیکانز نه شو کېږي که زه دلته کې اوس هغه دغه واپس لینک کړم او ښه ګډ پریکټس دی که نه چې ستاسو کوم کسټم CSS فایل چې لکه دا یو فایل چې دا زما کسټم CSS فایل دی دا به د ټولو لاندې پروت په دې سیکوینس کې فرض که دلته کې زه بوټ سټریپ ایډ کوم نو بوټ سټریپ فایل به دلته پروت د دې نه لپاسه اوس زه فونټ آسم ایډ کوم د دې فایل هم چې زه دې نه لپاسه ایډ کړم ښه به په لینک ټیک باندې به زه ایډ کړم سټایل شیټ او بیا href کې بوله زه د هغې ریفرنس ورکړم ایسټس فولډر دی په ایسټس کې دننه CSS فولډر دی CSS کې دننه فونټ آسم فولډر دی فونټ آسم کې بیا دننه CSS فولډر دی بیا په هغې کې دا فایل دی all.css یو all.css دی یو all.min.css دواړو کې دونه فرق نشته که دا زه اوس کولاو کړم دا all.css فایل دی ټیک نو په دې کې هغه ټول کم کلاسز چې موږ یوز کوو هغې CSS دلته کې شوی دی بیا دویم کلاس دی all.min.css که دلته کې زه all.min ولیکم min مطلب دی minimized version په دې کې دا کار کړی چې دا minimize کړی مطلب دا چې دې کوډ ته وګورئ نو مطلب د دې نه هغه ایکسټرا سپیسز او دا ریموف کړي د دې سایز د هغه په نسبت باندې کمی د دې بل په نسبت باندې که زه اوس د دې فولډر ته راشم فونټ آسم کې CSS ته نو د دې یو سایز چې دی 59 KB دی او د دې 73 KB دی نو چونکې په دې فایلز کې موږ ایډیټینګ نه کوو موږ یې ریډ کول هم نه غواړو دا مینیمایز ورژن چې کوم دی چې دا ورسره کنیکټ کړو دا به ښایي ځکه چې د دې سایز کم دی او دا به زر لوډ کېږي د دې په نسبت ځکه د دې سایز سیوا دی او په دې یو کې د کوم ایکسټرا سپیسز او هغه دی نو هغې ته ریموف کړي دي ما دا ایډ کړو د دې سره لینک اوس هغه د لینک سره اړو اوس که زه دا انټرنیټ نه ډسکنیکټ هم کړم او زه پیج ریفریش کړم نو هیڅ مسله نه کېږي او اول به تاسو دا نوټ کړي هم خیال کې ورته کړی نو چې ما اول پیج ریفریش کړو نو دی په ریفریشینګ کې ټایم لږ سیوا اخیستو معمولي شانتې سیوا ځکه اخیستو چې دا په انټرنیټ باندې پراته و دی به تلو د انټرنیټ نه به هغه آیکانز او لینک فیچ کوله ډیټا اوس دلته کې لوکلی پراته دي انټرنیټ نه کنیکټ کار کوي اوس چې کم آیکانز یوز کوئ بس د هغه ځای نه د هغې کوډ کاپي کوئ او دلته کې پیسټ کوئ کار وکئ ټیک ده دا فایل دغه شان لینک شو خو فرق په دې کې څه ایکسټرا دغه هم پراته دي که زه دې سایز وګورم 15 MB دی په دې کې څه ایکسټرا فایلز هم دي چې د هغې موږ ته ضرورت نشته که تاسو ډیلیټ کول غواړئ ډیلیټ کولی شئ لکه لایسنس فایل شو دا فایل شو SVG شو دا سپرایټس فولډر شو CSS شو میټا ډیټا شو دا که ته زه ډیلیټ کړم نو دې فولډرز ما ته ضرورت نشته بیا به هم زما هغه آیکنز کار کوي
بیا په دې فولډرز کې دننه CSS فولډر ته چې لاړ شئ نو دا څونه فایلز چې دي یو مینیمایزډ ورژن دی او یو اوریجنل ورژن دی نو موږ چې څونه یوز کوو مینیمایزډ ورژن یوز کوي او دا اوریجنل موږ وایو چې دې ته ضرورت نشته ځکه دا موږ خو ریډ کوو نه نو دا کم ورژن چې دی د هغې څه چې ډاټ مین نشته لکه دا دوه فایلز دی یو all ډاټ CSS دی all ډاټ مین ډاټ CSS دی نو دا all ډاټ CSS په ډیلیټ کم او مینیمایزډ ورژن به یې پرېږدم دغه شان د دې برانډز به هم زه دا مینیمایزډ ورژن پرېږدم دا بل به ډیلیټ کم فونټ آسم ډاټ CSS به هم مینیمایزډ ورژن پرېږدم د ریګولر به هم مینیمایزډ ورژن پرېږدم د دې هو د دې فایل به هم مینیمایزډ د ټولو ډاټ مین چې کومې سره دی هغه مې پرېښود او دا کوم نور فایل چې دی دا مې د دې نه ډیلیټ کړل دغه شان جاوا سکرپټ کې هم کم فایل چې دی یو سره به ډاټ مین لګېدل یو سره به ډاټ مین نه نو کوم مینیمایزډ ورژن چې دی هغه ته زه پرېږدم او دا نور ډیلیټ کړم په دې کې څه نشته ویب فونټس کې هم څه نشته دا به پرېږدو ټیک ده نو اوس که زه د فایل سایز وګورم 15 MB نه دی 5 MB شو نو سایز یې کم شو او زموږ آیکانز چې دی هغه کار کوي په هغې څه افیکټ ونه غورځوم که تاسو دغه ایکسټرا فایلز ډیلیټ کوئ ټیک ده که نه ډیلیټ کوئ هم څه پرابلم نشته ښه اوس راشو آیکانز یوز کړو په خپل ویب سایټ کې دا بله دا دی د ټولو اول خو به دا کوم ایکسټرا آیکانز چې مې هلته یوز کړو دا دوه به ترې زه ریموف کړم ټیک دا کوم کارټ بټن چې دا کارټ د دې په ځای به دلته زه کارټ یوز کړم هغه دی دا کارټ چې دی په دې ځای کې د دې ځای به زه دا کارټ ټیکسټ لرې کړم او په دغه ځای کې به زه هغه آیکان یوز کوم د هغې لپاره که زه راشم فونټ آسم پیج ته د دې یو نه دا دی آیکانز fontasm.com/icons دی به لوډ شي دلته کې زه کارټ سرچ کړم CART دی ما ته شاپینګ کارټس شو کې دلته مونږ چې کوم یوز کړی دا یو یوز کړی په دې باندې چې زه کلیک کړم او په دې باندې زه بیا کلیک کړم نو کوډ کاپي شو د دې ځای نه او په دې ځای کې پیسټ کوم نو دلته ما دا کوډ پیسټ کړو کارټ آیکان دلته کې راغی که زه دلته کې ما غټ کړی دی خو آی تھنک دا غټ دونه مزه نه کوي که دا دغه شانتې وړوکی وي نو وړوکی ښه ښکاري زه یې بیا سي دغه کړمه FALG دغه شان صحیح دی لارج دلته کې ما ډېر غټ کړی دی خو دونه مزه نه کوي که تاسو یې غټول غواړئ نو لارج آیکان هم لګولی شي لکه دې ته ما لیکلی دی FA2X وکسه بلکل دې ته ما 2X لیکلی دی خو ما ته په خپله دا FALG ښه ښکاري دا یو ټیک دلته آیکانز وشو اوس په راشو دلته کې د ټولو اولنی آیکن چې دی هغه دی د فیسبوک دلته به راشم آیکانز ته فیسبوک په سرچ کړم دا یو دی دې ځای نه به یې زه کاپي کړم فوټر ته به راشم دا FB به د دې ځای نه زه ریموف کړم دلته به یې پیسټ کړم نو فیسبوک آیکان راغی بیا سیم د انسټاګرام آیکان دی نو هغې به زه وکړم چې FAB انسټاګرام I think Instagram के ټیک د انسټاګرام آیکن هم راغی بل پسې بیا د یوټیوب دی یوټیوب آیکن راغی بل پسې بیا دی د ګیټ هب
دا آیکن راغی ټیک شو بیا فرض که تاسو دې لینکس ورکوئ یو پروفایل دی فرض که د یو کس په فیسبوک باندې هغې لینک ورله ورکولی شئ لکه https facebok.com/ پروفایل چې دی د هغې پروفایل شو انسټاګرام باندې ولهم لینک ورکړه شي یوټیوب باندې هم ګیټ هب باندې هم لکه فرض کړئ https او زه ولله بیا خپل github.com/ د دغې زه پرېږدم نشته ضرورت دغه لینک ورله ورکړئ لکه په دې یو کې ما ورکړی هم دی دلته کې د هغه یو دغه لینک ورله هم ورکولی شئ اوس دی باندې چې زه کلیک کوم دی په دې وینډو کې کولاویږم زه چې په دې باندې هېڅ کلیک کړي او هغه نیکسټ لینک دی په نیکسټ وینډو کې کولاویږي د هغې دپاره به د اګزامپل دپاره به دا آیکان ورکړو دا لینک ورکړو د ګیټ هب د یو دغه لینک ورله مه ورکړو دا به زه په نوي لاین کې کوم چې دی لږ برابر ښکاري ټیک شوه ای ټیک به هم زه په دې لاین کې کوم چې دی لږ واضح شي دا الټ زیډ ورډز به زه ایسي کوم دا لیست آیټم دی ټیک شوه دا دی دې له ما دا لینک ورکړو زم چې دی په نوي ټیپ کې کولاویږي دې ته به دلته کې ولیکم ټارګېټ بلینک اوس چې په دې څوک کلیک کړئ نو دی به په نوي دغه کې کولاویږي بیا زه دې له نوي وینډوز کې هم ورکولی شم چې په هغې باندې څوک کلیک کړي هغه بیا په نوي وینډو کې کولاویږي ټیک شوه نو اکثر کې زیاتره چې څونه ایکسټرنل لینکس وي لکه اوس د سوشل میډیا دا لینکس شو دا زیاتر چې اکثر کې کامنلی په دغه کې کولاویږي نیکسټ وینډو کې مطلب لکه په دې زه کلیک کوم نو دی به په نیکسټ دغه کې کولاو شي ټیک شوه دا وشو آیکانز اوس لاست یو شیز پکې پاتې شو دا لاین دا پکې هم ډایرکټ ایډ ګذر دونه ګران نه دی ټیک ته موږ به HTML ته راشو دلته او د دې ایډ کولو لپاره به زه داسې کار وکړم چې دا یو پیج به کولاو کړو چې ښکاري دا کوم فوټر چې دی په دې کې به زه دلته یو بل ډیو ایډ کړم او هغې له به زه نوم ورکړم فوټر باټم ټیک شوه او په دې کې به زه ټیکسټ ولیکم سولفیټ او دا کاپي رایټ سایټ چې دی که نه دا به هم په هغه کوډ باندې وکړو اینډ کاپي چې زه ولیکم د دې ما د دقه راوالي او بیا فرض که 2020 مو ورکړو داسې 2020 خو تېر شو 2021 په کار وکړو دا صحیح دی هغه ټیکسټ راغی دلته اوس په دې فوټر باټم باندې څه سټایلز اپلای کړو دی برابر شي فوټر باټم مې ټارګېټ کو او د دې بیک ګراوند کلر چې دی RGB دی زه یې وګورم چې دا څه دی 44 ټیک شوه 44 د دې بیک ګراوند کلر دقه راغی ټیک ها ټیک شو ما دې ته دا فوټر باټم ځکه نه اپلای کړی په دې بل دغه کې چې دې دا مسله کوله دی لاندې وته ټیک شو د دې کوم پیډینګ چې دی دا پیډینګ به صرف د ټاپ نه کوم پیډینګ ټاپ 50 پکسلز لاندې به کې دا مسله کوي اوس څه وکړم دې لاندې دا صحیح شو اوس په دې ته به زه مارجن اپلای کړم مارجن ټاپ 50 پکسلز نو دې سره به هغه پرابلم سالو شي دلته کې دې ته 50 پکسل سپیس راغی او دې ته به زه پیډینګ اپلای کوم فرض کا 15 پکسلز دې ته 15 پکسلز پیډینګ راغی او دا به ټیکسټ لاین به زه سنټر ته کړم نو دا تقریبا د دې په شان دي شو ټیک دا فوټر هم راغی بل پکې
هوم پیج د خیر سره پوره شو نو کدونه پوری تاسو کړی دا دغه جوړ کړی نو آی تھنک چې تاسو خپوره صحیح زده کړل او دا کوم اوکې دا کوم شاپ پیج چې دی دې جوړول کې به تاسو ته هیڅ مشکل نه وي لاګین پیج کې هم دونه څه نشته سمپل فارم دی رجسټر پیج او لاګین پیج تقریبا دواړه یو شان دي شاپ پیج کې صرف دا هیډر جوړول دي او دا کوم دغه چې دی سلیکشن دغه چې دی دا جوړول دي او نور دا کوم سټایلینګ چې دی دا الریډي موږ دلته کې په دې هوم پیج کې یوز کړی دی دا دی ټیک ته نو نیکسټ پیج کې به پسې موږ ځو او دغه شاپ پیج به پسې جوړو